बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ګران لیدونکو خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله اوسئ یو ځل بیا درته پښتو هیلث کیر چینل ته ښه راغلاست وایم نن در سره د خبرو هغه څلور اصول شریکوم چې د میرمنې سره د مجلس پر وخت باید ترسره شي یو امریکایي نفسیاتپوه په خپل کتاب پیشن کې لیکلي د میرمن او خاوند په اړیکو کې غږېدل او اورېدل دواړه ډېر غټ رول لري هغه زیاته کړې ده که چېرته نارینه ډېر وغږېږي او د میرمنې خبرو ته بیا پوره پاملرنه ونه کړي کیدای شي دغه کړنه هر څه ګډوډ کړي د میرمنې سره د خبرو پر مهال باید لاندې څو ټکي عملي شي د میرمنې خبرې په پوره غور سره اورېدل د هغې خبرو ته باید ډېره توجه وشي او په پوره ډول واورېدل شي که چېرته نارینه موبایل کې او یا بل څه کې مصروف وي او میرمنې ورته کیسه کوي او دا یې په پوره لیوالتیا نه اوري او یا هم ورته پوره توجه نه کوي نو دا د دې باعث کیږي چې میرمن په راتلونکي کې له کیسو څخه منع شي او بیا یې زړه هېڅکله نه غواړي چې د خاوند سره خوږ مجلس وکړي د میرمنو په خبرو دې لنډه تبصره وکړل شي داسې نه چې هغه خاوند ته یو پنډ کیسې وکړي او کیسې او مجلس جالب هم وي خو بیا هم ورته خاوند صرف په ښه او هو باندې جواب ورکوي دا هم د دې لامل کیږي چې میرمن خپل مجلس ختم کړي که چېرته په خبرو تبصره وکړل شي او خبرې ورسره ګډې شي نو دغه کړنه د ډېر ګرانښت سبب کیږي او همدارنګه ستاسو دا کړنه د دې باعث کیږي چې د میرمنې لیوالتیا د مجلس کولو لپاره نور هم زیاته کړي دریم نو کله چې ستاسو د خبرې وار شي کوشش وکړئ چې خپلې خبرې لنډې کړئ او د خبرې ځواب په داسې ډول ورکړئ چې خبره مو ډېره لنډه وي او هغې ته د بل ځل خبرې کولو موقع ورکړئ ځکه د ښځو دا عادت وي چې ډېرې غږېږي او غواړي خبرې نور په غور سره واوري او خبرو ته یې ډېره توجه وکړل شي څلورم نیوکې مه کوئ نو کله کله د خاوند او میرمنې ترمنځ مجلس ډېر خوږ روان وي نو په دې کې شاید یوه نیمه خبره داسې ښکته پورته شي چې ستاسو پر طبع نه وي برابره نو کوشش وکړئ چې نیوکه ونه کړئ او ځان کنټرول کړئ ځکه ولې پر یوه کوچنۍ خبره ټول مجلس خراب کړل شي تاسو باید په دې فکر کې ونه اوسئ چې خبره یې سمه ده او که ناسمه یعنې کره کتونکي له ځانه مه جوړوئ ځکه نیوکې د زړه بدوالی او په توده مرکه کې د خنډ رامنځته کېدو لامل ګرځي کیدای شي له همدې وړو نیوکو څخه لوی جنجال جوړ شي یو کس وایي ښځې خپلې نیمګړتیاوې په تلیسکوپ او د میړه په مایکروسکوپ ګوري ښځه خپله مینه تر کلونو پورې پټه ساتلی شي خو خپله کرکه یوه شیبه هم نشي پټولی نو پام کوئ چې ځان په لوی لاس له ستونزو سره لاس او ګریوان نه کړئ دغه پورته اصول عملي کړئ انشاءالله تعالی چې ژوند مو لا رنګین شي او په آخر کې یوه بله خبره هم ده وایي میرمنې داسې دي لکه مچۍ که دې مینه ورکړه شات یا عسل درکوي او که دې غوسه کړه او یا دې خفه کړه نو چیچي دی نو کوشش وکړئ چې خپل ژوند مو ښایسته کړئ همدا ژوند په خبرو کولو او په خبرو اورېدلو ښایسته کیږي خدای دې وکړي چې دغه ویډیو مو خوښه شوې وي او کله مو هم زما چینل نه وي سبسکرایب کړی سبسکرایب یې کړئ او خوا کې ورسره د ګونګړي علامه ووهئ تر څو زما د راتلونکي ویډیوګانو باره کې تاسو ته خبر درکړل شي ستاسو د روغتیا او خوشحالي په هیله تر بیا د الله په امان